أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. علماء کرام د علوم القرآن مفسرین او د فقه علما د عقیده علما د قرآن عظیم شان په رابطه باندې ځانګړي تعریفونه لري. بعض علما دا چې هغه تعریف چې قرآن عظیم شان کړی د خپل ځان دپاره هغه به ورته بسنه وکړي چې هغه دا دی چې قرآن عظیم شان هغه الهي کلام دی چې د رب العالمین له لورې نازل شوی. نزل به روح الامین، جبرائیل امین په واسطه باندې نازل شوی. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې علی قلبک لتکون من المنذرین، د تا په زړه باندې تر څو پورې چې ته خلک ور باندې وویروې د سخت عقوبت څخه، د سخت حالت څخه، د سخت عذابو څخه، بلسان عربي مبین، په واضحه فصیحه عربي ژبه نازل شوی. بعض علماء چې دا یو بهتر تعریف دی د قرآن عظیم شان دپاره، او که موږ د قرآن عظیم شان دپاره هر قسم تعریف کوو بیا هم د قرآن عظیم شان ته نشي رسېدلی، ځکه د دوی تعریفو څخه ډېر لوړ دی، ځکه الهي کلام دی او انسان د هغو دپاره تعریف په سختۍ او مشقت باندې ممکن ورسېدلی شي، هغه هم امکان نه لري، ممکنه به نه وي. علما فرمایي چې قرآن علما دوه نظر لري چې خپله د قرآن لفظ مشتق دی او که د قرآن لفظ مشتق دی او که د قرآن لفظ جامد دی. لفظ قرآن بعض علما فرمایي چې دا لفظ مشتق دی، بعضی چې نه دا جامد دی. دلیل دا مخکې کوي چې نبی علیه صلات وسلام به کله چې وحی راتله د جبرائیل امین صاحب د خپلې ژبې یا شونډې ډېرې په تیزۍ باندې ښورولې، حتی عجله به یې درلوده چې دا ترې ویره نه شي. قرآن عظیم شان ورته فرمایل چې لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه، ژبه دې په تیزۍ باندې حرکت مه ورکوه، موږ د دې جمع کول د دې قرآن او د دې لوستل په موږ باندې دی. نو علما فرمایي چې قرآن د دې لفظ نه اخیستل شوی. قرآن عظیم شان ته د فرقان نوم، قرآن عظیم شان ته نوم د تنزیل، قرآن عظیم شان ته نوم د الکتاب، مختلف نومونه هغه ورکول کیږي. یو په آخر کې دا چې آخرینی کتاب دی او الهي همیشنی ابدي قانون دی د انسانیت دپاره. ځانګړنه هم دغه ځانګړنه ده چې دغه کتاب 1400 کاله مخکې په تېرېدو سره هم نازل شوی، هیڅ تغییر نه دی پکې راغلی. او ځانګړنه د نورو آسماني کتابو سره دا ده چې نور کتابونه ساتنه، حفاظت هغه د قوم مسؤلیت و، د هغو د پیرو مسؤلیت و چې د هغو ساتنه او حفاظت به کوي. خو قرآن عظیم شان ساتنه حفاظت یې هغه قرآن الله تعالی په خپله غاړه باندې اخیستی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما نازل کړی او زه یې ساتنه هم موږ به یې ساتنه هم کوو. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه د دې په مابین کې او نه وروسته، نه دا چې تا ته نازلېږي نه په دې وخت کې باطل داخلېدلی شي او نه وروسته، ځکه د حمید عزیز ذات له لورې دا کتاب هغه نازل شوی. دومه ځانګړنه دا چې دا د یو ځانګړي قوم دپاره نه دی، د یو ځانګړي نژاد دپاره نه دی، دا هغه کتاب دی چې د ټولو نژادونو د ټول انسانیت دپاره کتاب دی. ښه نمونه یې هغه عربي نړۍ وه چې صهیب رومي و، سلمان فارسي و، بلال حبشي و، نور صحابه کرام هغه په یوه مجمع کې راغونډ شول او ټولو ته هغه وعده چې قرآن عظیم شان ورسره کړي هغو ته یې ورسول چې وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، هغه وعده الله تعالی هغه تحقق پکې پیدا کړ، هغه یې حقیقي کړه، واقعي کړه. هغه عرب چې مخکې د اسلام څخه په جاهلیت کې جاهلیت په جاهلیت نه ګڼېده، خو کله چې اسلام راوړو اسلام بیا هم د ټولو څخه لوړ اسلام او د الله تعالی د وعدې سره سم هغه د نړۍ حکمرانان جوړ کړل، هغه د نړۍ حکمرانان جوړ کړل. حتی دا چې په خپله د موږ په ټولنه کې هم حتی دا مفکوره کېدای شي موجوده وي چې غریب دا څه کوي چې مشوره ترې اخلي،
یا هغه غریب دی، هغه مزدور دی، هغه مسافر دی، د بل ځای څخه ولې مشورت اخلي؟ خو نبي علیه السلام خپل مشاور سلمان فارسي چې مخکې د اسلام راوړل څخه حتی هغه څه رقم دی، هغه غلام دی، آزاد شوی غلام دی، خو نبي علیه السلام خپل مشاور ټاکي، خپل مشوره د څخه اخلي. بلال حبشي یو آزاد شوی غلام د ابوبکر صدیق دی، خو د اسلام پر راوړلو سره د امیه بن خلف څخه سخت تعذیبونه ولیدل، سخت تکالیف یې تیر کړل، نهایي تکلیف یې تیر کړ، حتی دا چې د مرګ لحظې یې شمېرلې، خو بیا به هم چیرې ویلې چې احد یو الله ذات نوم یې اخیسته چې یوازې هغه د عبادت لایق دی. آل یاسر څومره تکالیف په دې باندې وکړل چې حتی نبي علیه السلام په دې باندې تېرېده، ورته ویې فرمایل چې اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنه. مصعب بن عمر عبدالي هغه ځوان چې هغه به یوه جوړه جامې دومره ورځ نه اغوستلې، دومره ناز باندې و، د مور و پلار دومره نازولی زوی و، خو کله چې ایمان راوړي، ایمان په نبي علیه السلام او په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي په هغو باندې ایمان راوړي، یو وخت کله به چې ورته کتل د ده په جامه کې بدون د پینې څخه کوم ځای نه و، ټول پې وند شوی و او وجود یې داسې پوست اچولی و لکه مار چې پوست واچوي، شونډې چاودلې، لاس چاودلي، مخ ټول چاودې په بل رقم په بل رنګ باندې کور ته به حتی نه پرېښوه. عثمان بن عفان کاکا هغه په د خرما په پوست کې تاو کړه او سل مرته به یې واچو. همداسې هر صحابي که ښایي په دې باندې قرباني ورکړې، د دې ساتنه او حفاظت یې کړه. اولینی السابقون الاولون، یعنی نهایت د آخرینې اندازې پورې دوی په دې باندې خپله قرباني ورکړه. علت یې دا و چې هماغه الهي وعده د دوی سره هغه تصدیق شوه، هماغه بلال حبشي نبي علیه السلام مؤذن وټاکل شو. خو کله چې نبي علیه السلام رحلت کوي د خپل ملک ته ځي، کله چې پاس ته ډېره وخت راځي، خلک ورته چې اذان وکړه، د اذان د حالت هغه داسې چې په ټول مدینه کې کوم شکل باندې حالات و، د اذان نشوی کړی، اذان یې نشوی کړی، ځکه حبیب الله دوی څخه حرکت کړه او هغه تللی و، دوی هغه د حیرت حالت کې و. انس رضی الله عنه فرمایي چې بهترینه ورځ په موږ باندې په مدینه کې هغه ورځ وه چې نبي علیه السلام موږ ته راغی، او بدترینه د ورځو څخه هغه ورځ وه چې نبي علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړ. حب دو ته وایي، مینه محبت دې ته وایي چې حتی جل قدر صحابه کرام خپل عقل د لاسه ورکوي نبي علیه السلام په وفات باندې. نبي علیه السلام کله چې رحلت د دنیا نه کوي او د رفیق الاعلی سره یو ځای کېږي، ټول یو حالت کې لیوانیان په حالت کې دي. عمر فاروق توره راوایسته او ویې فرمایل څوک چې ووایي چې نبي علیه السلام وفات شوی سر به دې قطع کړم، غوڅ به یې کړم. یو ځل هغلته د ډېر غم د وجې څخه چې حبیب الله د دوی نه ځي، دوست یې ځي، نږدې ملګری یې ځي، پلار یې ځي، ورور یې ځي، هغه دوی نه رحلت کوي، هغه غم دی. دلته د عمر هم غم ورسره شو چې هغه هم تورې سرونه غوڅوي د خلک. ابوبکر صدیق راغی و په دې حالت کې نبي علیه السلام کله چې داخل شو، نبي علیه السلام مخ یې لوڅ کړل او مچ یې کړ، دعا یې ورته وکړه او بدون امت ته راووت، ورته یې فرمایل څوک چې د الله تعالی عبادت کوي هغه ژوندی دی او څوک چې د نبي علیه السلام عبادت کوي هغه نور وفات شو. ابوبکر عمر فاروق راوګرځېد په یو حالت کې هم د لیوانتوب حالات و. انس رضی الله عنه وایي چې بدترینه یا توره ورځ، توره شپه په موږ باندې هغه ورځ وه چې نبي علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړ. حتی جل قدر صحابه کرام کله چې آخرینی وحی علما فرمایي چې په عرفات غونډۍ کې حجة الوداع کې نازله شوه. نبي علیه السلام باندې کله چې دا وحی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا، دا چې نازله شوه بعض صحابه کرام وژړل. یو دغونه ابوبکر صدیق و. عمر فاروق وایي چې نبي علیه السلام دین تکمیل شوی، نبي علیه السلام شاید لاړ شي، دنیا نه شاید رحلت وکړي، ځکه چې یو شی تکمیل شي هغه تناقض حالت ته ځي، تناقض پکې رامنځته کېدلی شي، تناقض ممکن په دې کې رامنځته شي. نو هغه هم دغه و چې ابوبکر صدیق د نبي علیه السلام په حالاتو ډېر ښه خبر و، هر حالت کې خبرېده.
د مسلمانانو د صبر استقامت عوامل څخه یو دا چې دوی په دې سختو حالاتو کې به هم الله تعالی وحی په دوی باندې نازلوه، دوی په خلاصه سینه هغه په زړونو کې حفظ کوله. علما فرمایي چې قرآن عظیم شان هغه وحی چې الله تعالی د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازله کړه، لومړنی وحی په اقرا باندې فایل او فایف اليوم اکملت لکم دینکم باندې پای ته رسیږي. هغه کلام چې جبرائیل امین په نبی علیه الصلاة والسلام نازل، هغه قرآن عظیم شان چې په ژبو لوستل شوی، سینو کې حفظ شوی، صحایفو کې لیکل شوی، تواتر په طریقه تر موږ پورې را رسېدلی. بعضې علما چې دغه تعریف بهتر دی، دغه هم یو تعریف د قرآن عظیم شان دپاره هغه کېدلی شي. هغه آسماني کتاب چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې جبرائیل امین په واسطه د الله له لورې نازل شوی، په ژبو لوستل شوی، سینو کې حفظ شوی یا په زړونو کې حفظ شوی، په صحائفو کې لیکل شوی، د تواتر په طریقه ته موږ پورې ورسېدلی، نو دغه قرآن عظیم شان دی. قرآن عظیم شان دې ته ویل کېږي. د قرآن عظیم شان د خصوصیاتو څخه ده چې دا قرآن عظیم شان د هیڅ کتاب په شکل باندې دومره فلاویان نه لري لکه قرآن عظیم شان چې لري. حتی د دې مقابله څوک نشي کولی. هغه معجزات چې نبي علیه الصلاة والسلام باندې نازله شوي، عموما انبیا علیه الصلاة والسلام ته کوم معجزات چې ورکول کېږي دوی د عصر سره د مطابقت په شکل باندې ورکول کېږي. مثلا کومه معجزه چې موسی علیه الصلاة والسلام ته ورکړل شوه هغه د دوی د عصر سره مطابق وه، ځکه سحر او جادو هغه اوج ته پکې رسېدلی وه. او نبی موسی علیه الصلاة والسلام ته یې عصا ورکړه، ید بیضا یې ورکړه چې هلته سحر او جادو په لوړ مدار کې و. او فرعون به ورته فرمایل چې فقال انا ربکم الاعلی. عیسی علیه السلام ته کومه معجزه چې ورکړې ده د عصر سره مطابق وه، ځکه ده په عصر کې هغلته طب مخکې تللی و. عیسی علیه السلام ته دا معجزه ورکړه چې ابرص سام و ابرص مرض صحت یا شفا ورکول، د مرزادي ړانده بینا کول، د دې معجزه یې هغه ورکړه. خو نبي علیه الصلاة والسلام ته داسې معجزه چې هغه مادي وه، مادي ده نه ده ورکړې. او یا بعض وروسته دې څخه بعضې چې دغه مادي معجزه قرآن عظیم شان کېدلی شي. خو نبي علیه الصلاة والسلام ته معجزه معنوي ورکړه چې هغه قرآن عظیم شان و، ځکه په وخت کې په مادي شکل باندې دی نه و یو ځای شوی، تدوین شوی نه و، ځکه په 23 کلونو کې د ضرورت په اندازه باندې هغه نازل شوی دی، وخت نا وخت مجمل و مفصل شکل باندې نازل شوی دی، په جنگ عبادت په حالات کې د حرکت او د سفر مختلفو حالاتو کې هغه په ده باندې نازل شوی دی. یوه معنوي معجزه ځکه د په زړونو باندې استقرار لري، زړونو ته تاثیر لاندې راولي، زړونه تسخیر کوي. او بل دا چې په عربو کې شعر او شاعري، ادب او بلاغت اوج ته رسېدلی وه، په ټوله نړۍ کې ساری نه درلوده. قرآن عظیم شان په شعري انداز باندې دغه مشرکین منع کړل. حتی دا چې کله نبي علیه الصلاة والسلام خپله وحی اظهار کو، خلک یې دعوت کړل دین ته، خلکو چې شاعر دی، چا به ساحر دی، چا به کاهن دی. خو نبی علیه الصلاة والسلام باندې ساحر او د شاعر نوم ډېر بد لګېده. حتی دا کله چې اوله وحی راځي نو دی په دې تمه چې څوک ماته شاعر ونه وایي یا که ساحر راته ونه وایي، غره ته په هس کېدو باندې تصمیم ونیو چې غره ته هس شي، دو ځانه ځان خطا کړي او ځان ووژني. خو کله چې یو ځای ته رسېږي جبرائیل امین د اسمان ور باندې اواز کوي چې فکر کوه ته آخرین نبی یې، ته آخرین نبی او ته به دغه لوی مسؤلیت هغه درکوي او دا به خلکو ته رسوي. حضرت عمر فاروق یې چې دا ایمان زړه ته تدریجي شکل نازل شوی، دی چې دی لاړه د مکې د غلاف لاندې پوښ لاندې ځان پټ کړ. نبي علیه السلام د الحاقه سورت په لمانځه کې شروع کړ، ماسخوتن وخت و، د الحاقه سورت یې شروع کړ. ما فکر وکړ چې دا خو ډېر ښه شاعر دی، تر دې پورې چې دې لفظ ته یا دې آیت ته ورسېده چې وما هو قول البشر، دا د قول د بشر نه دی او دا قول د شاعر هم نه دی. قلیلا ما تؤمنون، ډېر کم کسان چې هغه ایمان. بیا ما فکر وکړ چې ممکن دا کاهن وي. الله تعالی بل آیت کې وفرمایل چې دا د کاهن قول هم نه دی. عمر فاروق د دې څخه روان شو. امیه بن خلف وي، هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته ورغی او دعوت په خاطر چې ته د موږ د پلرونو د دین بدي ما بیانوه، تا خو خپله پرېښه خلک مه تېړوه. نبي علیه الصلاة والسلام
د قرآن عظیم شان آیاتونه ورته ولوستل. ابو جهل ته ور واپس شو. ابو جهل ورته وفرمایل چې خلک په تا باندې شک لري چې تا ایمان راوړی، خپل پلرو دین دې پرېښی، سحر یې در باندې کړی. خو ورته وایي چې نه. بیا ورته وایي چې ګوره شاعر دی. نو بیا ورته وایي چې په والله که شاعر وي موږ د شعر ټول انواع د شعر ټول اصول هغه ډېر ښه پېژنو، تر ټولو نه یې ښه زه پېژنم. په والله که شاعر وي وی کاهن دی، وی په والله که کاهن هم وي دو خبره د کهانت نه پورته دی، د خلکو په زړونو باندې تاثیر کوي، زړونه تسخیر کوي. هغه قول د بشر نه دی، هیڅکله د بشر قول نشي کېدلی. بیا هغلته ابو جهل د ضد او د عناد د وجې څخه امیه بن خلف هغلته چې په ده باندې تاثیر قرآن عظیم شان کړی و، نو هغه د اسلام څخه ګرځوي. ننګ او غیرت، پیغور د موږ په منطقو کې مشته که ناروا کار کوي نو ښه کار کوي پیغور ورکوي. پیغور یې ورکړ. همدغه پیغور نتیجه وه چې ابو طالب ایمان ورباندې رانوړ. نبي علیه السلام قوي ملاتړی کس و چې حتی د 9 کلنۍ څخه تر د ده د بعثت 10 کال پورې ده په اصطلاح هغه ساتنه وکړه، حفاظت یې وکړ. حتی دا چې نبي علیه السلام ډېر خواشینی په همدې باندې وه چې دا ایمان یې رانوړ، ده به سخت عذاب ویني او ده به دایم مغفرت غوښتنه د الله تعالی څخه کولې. الله تعالی حکم نازل کړ چې د مشرک لپاره د عفو بخښنه غوښتنه مه کوه. خو صرف دا خبره ورڅه وشوه چې یوازې تا کاکا صاحب د ټولو کفارو څخه لنډه او اسانه معامله کېږي، کم عذاب به ورکول کېږي. کم عذاب هغه دا دی چې بعضې علما وایي چې هغه یو عسکر وټی ته پونده لاندې کېښودل شي، ماغزه به په سر کې ایښي. کمترین عذاب د جهنم ده دی. یعنې دغه کم عذاب به هغه د ابو طالب دپاره، نور چا دپاره نشته، امتیاز نشته د ټول دپاره. نبي علیه السلام ته حسي معنوي معجزه ورکړل شو. دغه معجزه یې په خلکو باندې تأثیر وکړ. معجزه عموما هغه خارق العاده امر دی چې نبي د خپل نبوت د ادعا د ثبوت دپاره اظهار کوي او مقابل لوری د هغې د لاسته راوړلو څخه یا د هغو د موجود کېدل څخه عاجز پاتې کېږي. دې ته معجزه ویل کېږي. خپله نبي علیه السلام قرآن عظیم شان مشرکینو ته چیلنج ورکوي، په څو ځله یې ورکوي، یو ځل نه. ورته فرمایي چې که چېرې شک لرئ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة، راوړه یو سورت راوړه. اول ورته قرآن عظیم شان مثل راوړه، که نشي راوړی 10 سورت راوړه. بیا ورته یو سورت راوړه، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله، خپل دوستان ملګري دې هم راوغواړئ بې د الله تعالی څخه. خو ویې نشو وړلی. هڅه یې کړې، داسې نه چې دوی لاس پاتې دي، هڅه یې کړې، غونډې یې کړې، راټول شوي. کله چې مخ یو بل ته یې خپله یو د بل مقابله خپله یو بل په شعر ویلو پورې خاندي، لکه والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود. دې په مقابل کې دوی 2 بیته جوړ کړ. کله چې شاعر وایي چې دغه بیتونه ما جوړ کړي او چې د مقابله وکړي، خپله یو په بل باندې لعنت وایي، یو په بل باندې لعنت کوي چې لعنت وي په تاسو باندې په دې خبره چې تاسو هغه ترسره کولی شئ. قرآن عظیم شان هغه معجزه چې تلفاتې معجزه او ساتنه یې شوې. خو کفار هغه د دې څخه ارام نه دي، هغه همیش د قرآن عظیم شان د بطلان دپاره هڅې کوي. موږ یې غافله کړي، نن د قرآن نه خبر، نن که موږ ته قرآن ټول بدل شي هم نه یو پې خبر، ځکه معلومات نشته. محصل ویده دی په خوب باندې، محصل لیسانس کوي، ډکترا او ماسترۍ باندې ورلګیا دی، قرآن نه خبر نه دی، ډګري خلي، ځکه موقف ته پکې رسېدل دي، پیسې ښې دي کې، نور د اساس نه خبر نه دي. خبر به یا به خبر نه وي، تاریخ به مطالعه کوي یا به نه مطالعه کوي، وسایل نه استفاده کوي، خو خپل ایچا خبره خپله ګټه باندې، هغه ګټه چې هیڅ فایده هم نه ده پې مرتبه، د عباس په شکل باندې استفاده کېږي. مثلا فیسبوک دی، ټویټر دی او نور شان دي، هغه د عادي شکل یا د خپلې وخت د ضایع په خاطر د خپل ځان څه محاسبه وکړئ، حساب وکړئ. او مرة دلته وایي چې حاسبوا قبل انفسکم قبل ان تحاسبوا، دې څخه چې تاسو محاسبه وشي ځان سره محاسبه وکړئ. یو ساعت نیم ساعت تاسو فیسبوک کې لګیا یې یا په عموم کې، زه به خپل ځان هم فرض کړم، عکس دې پورته کړی، دې عکس کې چا کمنټ در کړی، چا لایک در کړی، مجبور ټول به ګورې ته چې چا څه ویلي، او بیا د ټول ښه تاته وي چې ژوندی اوسې ښکلی یې، ګټه یې څه ده؟ دې په خبره ژوندی پاتې کېدای شي؟
دې په خبره باندې ښایسته کېدلی شي. هغه الهي خلقت چې الله تعالی درکړی هغه کې تغییر راوستی شي؟ هېڅکله یې نشي راوستی. بس د وخت تېر کړه، د قرآن وخت یې په دې باندې تېر کړ. بوش په خپله امپراتورۍ کې یا د خپل حکمرانۍ په وخت کې خپل علما راغونډ کړي وو، خصوصا هغه لاسپوڅي نصرانیان او یا تنصیري علما، شرقي علما، مستشرقین را جمع کړي وو. هغوی د قرآن عظیم شان په مقابل کې قرآن جوړ کړ. قرآن یې جوړ کړ. بالاخره کانګریس ته مخکې کړل شو. کانګریس کې د واشنګټن د پوهنتون غالبا چې استاد دی هغه د دې رد کوي د دې خبرې. بوش ورته چې موږ به دا واخلو، مسلمانانو په مابین کې به یې توضیح کړو، کومې فزیکي نقصې چې دی څه دي هغه به جمع کړو. او دا استاد ورته پورته کوي چې ډېر کم عقلانه فکر دی کړی، ډېر کم عقل سړی دی چې دومره کم عقل فکر کوي. فزیکي نقصې به د زور د وجې موږ ټولې کړو. د ښځې د سینې نه یې څه قسم وباسم، د ماشوم او د زاړه د سینې څخه یې څه قسم وباسم. هېڅکله د هڅه مه کوه. تاسو خبر یې؟ نه. تا تاریخ هم کتلی؟ نه. میډیا تعقیبوئ، ته وایه چې نن کومه پېښه شوې. واقعیت په سترګه باندې نه ورته کړی، واقعي سترګه باندې هغه نه ورته کړی. اعجاز قرآن عظیم شان معجزه، څه قسم معجزه ده، څه قسم ته کافر په دې باندې معجز کولی شي. ته مسلمان د مسلمان په شکل څه قسم ته کافر په دې باندې عاجز کولی شي؟ کوم دلیل ورته پیش کوي؟ څه قسم معجزه ده؟ خپل اخلاقي نظام د دې مطابق جوړ کړی چې هغه معجز کړی ور باندې، خپل سیاسي ژوند د دې مطابق جوړ کړی، خپل اقتصادي ژوند د دې موافق جوړ کړی. په کوم شکل د دې مطابق ژوند جوړ کړی چې ته په دې باندې کافر معجز کې چې زه په دین کې دا لرم او ته دا نه لرې؟ کوم څه دي؟ خو نن مغه کلتور، مغه ثقافت چې دغو د هغه په خپل ځان باندې عملي کوي او د تبلیغاتو، د تنصیري مؤسساتو، د غربو، د اشغالګرو په اصطلاح د مقابل لوري د مؤسساتو طرف څخه ګورئ موږ او تاسو هغه ویښ ځوانان ویده شوي دي، ټول ویده دي. واقعیت خو وګورئ، هغلته په کانګریس کې کوم مسلمان نه و ورسره موجود چې د قرآن نه دی پاک، یا کوي هم هغه خالي بوتل وي مسما لکه موږ ته شرافاته ده د اسلام نور څه نه ورپاتې د مسلمان په نوم به ناست و، احمد به نومېده یا به محمود نومېده یا به محمد نومېده، صرف دغه نوم به ورپاتې و چې مسلمان یم، نور به څه نه وکړي. نن واقعیت څوک د قرآن عظیم شان نه خبر دي چې په دې کې څه موجود دي، چې نن یې حکم د تطبیق وړ نه دی، حکم یې خلق تطبیق کوي نه، د مخې تلاوت کوي نه. د دې نه به څه خبرېږي چې د په داخل کې څه دي، چې تفسیر یې ونه کړي، تدبر او تفکر پکې ونه کړي، په کوم شکل باندې به کوي. خو د دې کتاب ساتنه الله تعالی خپله کوي او کړې ده، او بیا به هم وکړي لکه په کانګریس کې چې کړې داسې به وروسته موږ نه که موږ ساتنه وکړو موږ دپاره عزت دی، او که ویې نه کړو د موږ دپاره ګورئ ذلت دی. عزت هغه د انسان په لاس کې نه دی، ولله العزة وللرسول، د الله تعالی او د الله تعالی د رسول سره عزت دی، دغو په احکامو کې عزت دی، دغو د قوانینو په تطبیق کې عزت دی. عزت په مشرکینو کې نشته. قرآن عظیم شان فرمایي چې ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. موږ د څه په خاطر ملګري نیولي ته چې مادیات راته راوړي او موږ وطن پرې جوړ کړو، موږ خپل تحصیلات په تکمیل کړی شو، پوره یې کړی شو، نور هغه د معنویت موږ نه د لاس څخه تللی. ته چې قرآن عظیم شان نه خبر نه یې څنګه ته کافر په دې باندې معجز کولی شي؟ څه قسم هغه عاجز د دوی نه جوړولی شي؟ قرآن عظیم شان خو په اولو وختو کې هغلته لغات او ادب هغه پراخ اندازه باندې و. په کوم شکل چې ته د دې د سیاسي یا د علمي اعجاز نه نه خبر، د تشریعي نظام نه اعجاز نه خبر، د عبادتي اعجاز څخه، د غیب و د اخبارو څخه، د مخې تلاوت نه دی زده، او ته به څنګه کافر د دې څخه معجز کوي؟ او دا د مسلمان وظیفه ده، ولتکن منکم امة خیرا، بهترین د امت دا دی تاسو چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ترسره کوئ. کوم دی؟ په کوم صورت باندې کېدلی شي؟ ممکنه ده په ډېر کم هوایي حالت کې خو نه کېږي، امکان نه لري چې هغه تاسو ترسره شي. قرآن عظیم شان مختلف قسمه اعجاز لري، یو قسم نه علمي اعجاز ورسره شته چې ساینس او ټکنالوژي معاصر ته شاملېږي،
غیبي اخبار پکې شتون لري، تشریعي نظام یا تشریعي اعجاز پکې شتون لري، تاثیرګذارۍ اعجاز پکې شتون لري. دا هغه کتاب دی چې د الله له لوري نازل شوی هر اړخیزه اعجاز. صرف د غیب په رابطه څو خبرې کوي. مثلا اوله خبره غیب اخبار هغه ته وي چې هېڅوک معلومات ورباندې ولري. نبي علیه السلام د نوح د حالات نه و خبر، او نه هغلته د څنګ ملګری و، یا په نږدې کالونو کې هم نه و تېر شوی. موسی د فرعون څخه چې کوم معاملات ترسره شوي نبي علیه السلام نه و ورسوی. قرآن عظیم شان ورته فرمایي چې وتلک آیات، نو دا ویل وتلک الآیات وتلک الانباء الغیب نوحیها الیک. دا هغه د غیب خبرونه دي چې موږ یې تا ته وحی کوو. نه ته او نه ته قوم پوهېدی په دې باندې چې دا څه تېر شوي دي. خو نوح علیه السلام د حالات په اندازه، یعنی هر لحظه مهم معلومات هغه ټول نبي علیه السلام ته وحی په اساس باندې چې قرآن عظیم شان په سورت هود کې ورڅخه یادونه په تفصیلي بڼه تقریبا شوې ده، مفصل مکمل نه، خو څه اندازه ورته اشاره شوې، په سورت اعراف کې ورته اشاره شوې. نو دې څخه نه و خبر. یا عموما تاریخ هم دې باندې ګواه دی چې د فارس حکمران ته به کسرا وي، د روم حکمران ته به قیصر وي، د حبشې حکمران ته به نجاشي وي، که نوم به هر څه و هم د مصر حکمران ته به فرعون وي. خو د یوسف علیه السلام په وخت کې حکمران ته ولې فرعون نه دی ویل شوي؟ هغلته خطاب د دې کوي چې ملک د قوم ملک هغه خوب ولیده چې 7 بقرات ثمان عجاف یاکلونهن 7 عجاف، یعنی ډنګر غواوې چاغ غوایان خوري، او وږي شنه وږي او وچ وږي لامده وږي د منځه ویسي. او بل ځای کې ورته فرمایي چې یوسف علیه السلام ماته راولي، څو پر چې دې په رابطه ماته تعبیر راوړي. ولې د ملک لفظ ورته کار شوی؟ هغه خو فرعون دی. کوم اساس کېدلی شي چې دا تغییر شي؟ خو قبل د میلاد څخه 1930 څخه د 1980 کلونو په د میلاد څخه مخکې دوی هغه په فرعوني نظام باندې چې مکمل هغه دیکتاتوري نظام او تسلط ترلاسه کړ، د واک ته ورسېدل، او بالاخره د فرعوني لقب د مصریان څخه ایسته شو، د ملک لفظ به ورته استفاده کېده چې د یوسف علیه السلام په وخت کې هم دغه لقب ورکړل شوی. یا د غیبي اخبار څخه د مصر جسد چې مورس بوکای هغه ایمان په دې باندې راوړي. قرآن عظیم شان فرمایي چې اشاره ورته کوي چې ننجیک به بدنک، موږ د تا بدن ته نجات، د مړي جثې ته یا مړي ته د جسد ته د نجات ورکو. د څه په خاطر؟ ته څو پر چې آیات شي، نښه شي، نمونه شي هغه کسان دپاره چې عن آیاتنا لغافلون، چې د موږ د آیاتو څخه غافله دي، د هغو دپاره یوه نمونه وګرځي. د دې په خاطر باندې موږ دا تاسو سره کم کوو، مخکې کوو، دا درته ساتو. فرانس میتران دا د فرانسې و حکمران دی، او عموما فرانسه کې عتیقه آثار، لرغوني آثارو ته ډېر ارزښت ورکول کېږي. د ارزښت سره سره ازموینې پې کوي. فرانس میتران هغه کله چې واک ته رسېږي په 1880 کال کې، میلادي کال کې، او د مصر د جمهوریت څخه چې په وخت جمهوري نظام او د هغو څخه د فرعون د جسد غوښتنه کوي. او په داسې حالات کې چې مورس بوکایي په هکله محمد یوسف ملقي وایي چې ډېر غریب سړی و، په غریب خاندان کې رالوی شه، پلار و مور نصرانیان و، او دی هم په نصراني دین باندې و. بالاخره طب پوهنځۍ ته کامیاب شو، د جراحۍ د بخش نه ممتاز شاګرد فارغ شو، د ټولې فرانسې د جراحانو رئیس وټاکل شو. کله چې د فرعون جسد د مصر څخه کابل ته په اصطلاح فرانسې ته انتقالیږي، پاریس ته، حتی په میدان هوایی کې لکه د یو ژوندي رئیس جمهور پذیرش چې په داس شکل د دې پذیرش وشو. رئیس جمهور، وزرای، والیان، مشران ټول هغلته میدان هوایی کې وي. غالبا چې داسې فکر به یې کوه چې هماغه حالت وي چې فقال انا ربکم الاعلی، چې فرعون به خپل قوم ته وي چې زه د تاسو لپاره بهترین خدای یم. ممکن داسې فکر به یې کوه. خو د ټولو څخه مجهزترینه
طبي مرکز ته داخل کړ شو، تحقیقاتي مرکز ته داخل کړ شو. ادې جسد په جسد باندې دوه اړخیز ازمایښت صورت وموند. یو بعد عمومي ډاکټران وو چې هغه په دې باندې وو چې څه قسم مومیایي شوی، مومیاییتوب یې څه قسم دی او چا مومیایي کړی. دوهم بود هغه مورس بوکایي وو چې ورته فکر شو چې د جسد څه قسم وژل شوی چې دومره ساتل شوی. مورس بوکایي د شپې ته ناوخته ناست دی، خو د شپې په آخره برخه کې یو اثر د دې ولیده چې هغه د دې اوبه د لاسه وژل شوی. هغه اثر دا و چې د په وجود مالګې وې، مالګې. نو دا یې پوه شو چې دا اوبه وژلی. نور حالات تحقیقات یې ونه کړل، خو دا یې په مصروف په دې باندې چې خپل علمي راپور جوړ کړي او خلکو ته یې وړاندې کړي. یو چا په غوښ کې ورته چې فکر دې وي عجله ونه کړئ، مسلمانان د دې جسد په هکله مکمل معلومات لري، فکر دې وي. حیرات کې شو چې څه قسم کولی شي د دومره موډرن وسایلو په اساس باندې زه دې نتیجې ته ورسېدم چې دا اوبه وژلی، او مسلمان چې وسیله هم نه لري او دین یې 1400 کاله مخکې راغلی دی، څنګه په دې باندې پوهېدلی شي؟ او دا تحقیقات تقریبا 200 کاله مخکې دوی صورت موندلی. مورس بوکایي د حیرت په حالت کې شو، خپل لوقا او متی په نامه انجیل یې راوغوښت، هغه کې وکتل هېڅ یې کې پیدا نه. تورات یې راوغوښته، تورات ته کېناسته، تورات صرف دومره یادونه یې کړې چې دی او لښکر یې اوبو غرق کړل. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. صرف دا یادونه شوې. بالاخره د حیرت په حالت کې دی خوب نه ورځي، خو د فرانسې حکومت دغه په یو لوکسترین د شیشې په تیزاب کې د شیشې په تابوت کې هغه فرانسې بیرته مصر ته انتقال کړ. خدای د ناارام حالت کې دی. کله چې سعودي عربستان ته په یو علمي کنفرانس کې ګډون کوي، دی خپله لاسته راوړنه هغلته بیانوي. ورته فرمایي چې فرعون په داسې شکل باندې چې هغلته یې نوم رامسیس دی، اصلا د فرعون رامسیس وژنه په دې شکل ده. یو مسلمان ورته فوتکی او قرآن عظیم شان خلاصوي او ورته فرمایي چې قرآن عظیم شان فرمایي چې نونجی که به بد نیکه، دا د خاطر باندې موږ نجات ورکوو چې هغه د راتلونکي غافل امتونو دپاره آیات نښه او نمونه وګرځي. کله چې دا القاب یا دا الفاظ آروي سټیج باندې ودري او د توحید کلمه لولي، هغه توحید کلمه چې بیا کله فرانسې ته بیرته دې سفر څخه راپاس کېږي، په بل رنګ دی فرانسه هم ورته په حیرات کې ده، چارواکي ورته په حیرات کې دي. خو کله چې پښه په فرانسه کې دي، تحقیقات د قرآن عظیم شان او د معاصر علومو سره مل هغه مخ په وړاندې باندې وړي، تر دې پورې چې 10 کاله ژوندی پاتې شوی. په 10 کالونو کې لوی کتاب چې عربي